په کراچۍ کې هندوان خپل مذهبي تهوار دیوالي منځي. د نومبر په 4 ماښام دوی د دیوالۍ پیل د خپل عبادت څخه کوي او 3 ورځې به جاري وي. په دې ورځ هندوان خپل د عبادت مندر او کورونه په رنگارنګ رڼاګانو سنگاروي. دوی د خپل بګوان رام لپاره مندر او کورونو بهر ډیوې بلوي. तो आज मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि نن زه دا پیغام ورکول غواړم چې راماین یوازې د رشتو د پالنې یا د پټاخو او د ډیوو د بلولو تهوار نه دی، بلکې دا د رشتو د احساس د ژوندي ساتلو په صبر سره د رشتو د پاللو تهوار دی. رشتوں کو نبھاتے ہیں उसका भी تہوار है. هندوان وایي چې کله د دوی بګوان رام کور ته واپس راغلی نو په ګڼ شمېر کې ډیوې بلې کړې شوې وي او د دغې په یاد کې اوس دیوالۍ کې ډیوې بلول کیږي. ماشومان پکې پټاخې ډزوي او هندوان وایي چې دیوالی زموږ وړوکی اختر دی. जैसे मुस्लिम्स में होती है मीठी ईद उल फितर, वैसे ही څنګه چې په مسلمانانو کې وړوکی اختر وي دغه ډول زموږ دیوالی وي. فرق دا وي چې وړوکی اختر سحر پیلیږي او زموږ دیوالی ماښام له پټاخو سره پیلیږي. او دویم دا چې موږ مندر ته راځو، عبادت کوو، د بګوان او ګورو د نوم د اخیستو وروسته د ورځې پیل کوو. उसके बाद जो है हम अपने दिन का आगाज करते हैं. د 2019 کال د مردمشمارۍ شمیرې ښایي چې په پاکستان کې تر 15 لکه زیات هندوان ژوند کوي چې زیاتره په سن کې آباد دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.